په افغانستان کې د ولسمشرۍ د لوړې مراسم د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي، خو داسې ښکاري چې محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ ټکنیزې نندرې لا هم په ترنګلي حالات کې پاتې دي. تیر ځل د همدې نندرې په پایله کې محمد اشرف غني او عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دوه حکومتونو جوړېدو ته رسېدلې ده. ټاکل شوي دوشنبه محمد اشرف غني د ارګ په سلامخانې ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلنلیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیقي رسنۍ سره په خبرو کې د بلنلیکونو موضوع تایید کړې ده. د ولسمشر مرستیال دواخان میناپال رسنۍ ته د وروستیو پرمختګونو په اړه وویل د تخلیف مراسم له ټاکل شوي مودې سره سم کیږي چې هغه د کاب 19 نیټه ده. د دې لپاره ټولې تیاریان نیول شوي دي. کورني او بهرني میلمانه راغوښتل شوي او دا به شاندار او تاریخي مراسم وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا 3 ونې وړاندې د ولسمشریو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غني د 4.50% په رایو ګټلو بریالی اعلان شو، خو د محمد اشرف غني ټاکنیز سیال عبدالله دا اعلان ونه منه او له خپله اړخه یې په ټاکنو کې د ټولشموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د عبدالله مرستیال ویان امید وایي دوشنبه د عبدالله لوړې ته هم میلمانه رابلل شوي دي، خو د افغانستان قانون د لوړې د دوو بېلابېلو مراسمو په اړه څه وایي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فرید دې پوښتنې ته په ځواب کې وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون له مخې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي، خو دا چې نندرې رامنځته شوي مخالف ټیم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم په خپله کړی دی، نو ځکه محمد اشرف غني چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه او باید ترسره شي. محمد اشرف غني او عبدالله لخوا د لوړې بېلابېلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوي ده د ناروې پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. جرمني رسنۍ ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریځ کمزوری کړي.